تېره شپه په هرات کې د اسد 40مې څخه لمانځنه وشوه. په دغه پروګرام کې د هرات سلګونه وګړو ګډون کړی و او د اسلامي امارت د 3 کلن مزل څخه یې لمانځنه وکړه. د هرات اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین د خلکو د لوی ګډون څخه خوښي څرګندوي او زیاتوي چې خلک ټول د اسلامي امارت سره یو ځای او یو موټی دي. نن شپه د هرات ولایت ټول ولسونه راوتلي دي او 4 میلیوني آبادي ده. تقریبا د ښار ټول خلک بلکې له ولسوالیو نه هم راغلي دي تر څو په دې جشن کې برخه واخلي. دا د ملت او د ولس لخوا مجاهدینو ته یا د خلکو ته د خوشحالۍ پروګرامونه جوړ شوي دي. دا خوشحالي ملت لمانځي، دا خوشحالي ملت لمانځي او امنیتي ځواکونه د هغوی د حفاظت لپاره او د هغوی د غوښتنې مطابق راوتلي دي. د هرات اوسیدونکي د اسلامي امارت د 3 کلن مزل په دوران کې د امنیت د ټینګښت څخه خوښي څرګندوي او زیاتوي چې خلک کولی شي په آرامه فضا کې ژوند وکړي. رهبری امارت اسلامی در افغانستان پروژه‌های انکشافی و اخلاق فساد اخلاقی فساد اداری الحمدلله ریشه‌کن شده و فساد اخلاقی و فساد اداری ریشه‌کن شده، تمام الحمدلله ریشه‌کن شده. امنیت و آرامش که در افغانستان آمده طی 3 سال میشه. حکم الله جاری است در افغانستان. قبل از او هم جاری بوده، بلکه حالا بیشتر جاری شده. امنیت بیشتر، مردم همگی آرامش دارند. له بلې خوا هراتیان د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه لري چې اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. از جامعه جهانی همین خواست داریم که دولت به رسمیت بشناسم و تمام همین خواستایی که از دولت خوبیه به رسمیت دیگه جامعه جهانی دیگه خواست چیز نداریم. رسمیت بشناسم. جامعه جهانی به خواستها خود توسعه میکنه. اگر امارت اسلامی بهترین حکومت از هر نگاه بگیم حکومت خوبیه، تمام خواستها مردم رو برآورده کرده. او یک مسئله مکتبا که هست مشکل خود مردم افغانستانه. او یک بانی نیست که اینا به رسمیت نمیشناسه. از این بیشتر حکومت امنی هیچ بانی هم برای رسمیت از اینا وجود نداره که اونا نشناسن. اسلامي امارت په 1400 هجري قمري کال د اسد په 40مه نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېد.